پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا لس ورځې د الله په دربار کې ډېرې محترمې دي. دا لس ورځې چې تاسو په دې کې که روزې ونیسئ ډېر عظیم اجر و ثواب لري، او که په دې کې تاسو د شپې تهجد وکئ ډېر ثواب لري او ډېر اجر لري. صحابو پوښتنه وکړه ول یا رسول الله تر جهاد هم ثواب زیات دی؟ تر جهاد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل و تر جهاد هم ثواب زیات دی، منګرها هغه مجاهد چې ولاړی ځان یې قربان کوي مال یې قربان کوي تر هغه نو بیا ثواب چې دی هغه زیات نه دی، تر هغه بیا ثواب چې دی هغه زیات نه دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په دغه لس ورځې کې د ذوالحجې لس ورځې یا به نن میاشت ښکاره شي یا به سبا ښکاره شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په دا لس ورځو کې که چا یوه روزه ونیوله د الله رسول فرمایي د یوه کال د روزو ثواب الله ورکوي. د الله رسول فرمایي که چا په دا لس شپو کې د شپې تهجد وکوي، شپه یې رونه کړله عبادت یې وکوي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا داسې دی لکه دی چې د شب قدر په شپه عبادت وکړي. په دا لس ورځو کې چا روزه ونیوله الله د یوه کال د روزې ثواب ورکوي. د شپې تهجد وکئ، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي گویا د شب قدر د شپې د عبادت څو ثواب دی الله پاک په دغه شپو کې الله و دغه مسلمان ته عابد د بزرګ ته دومره اجرونه او ثوابونه چې دی هغه ورکوي. او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي په دغه لس ورځو کې تاسو چې ډېر وایاست الله اکبر، لا اله الا الله، سبحان الله، الحمدلله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تاسو ډیر کوشش وکئ په دغه لس ورځو کې تکبیرونه ډیر وایاست الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. هغه ایام تشریق چې کمی دي د اختر سه یوه ورځ مخکې د سهار مانځه څخه مع بعد تکبیرونه شروع کېږي، هغه زموږ بیان سوی دی، هغه به انشاءالله العزیز راشي. خو خبره دا د عزیزانو چې دغه لس ورځې ډېرې مبارکې دي، ډېرې محترمې دي. یوه روزه یې د کال د روزو مطابق ده، یوه شپه عبادت کول دا د شب قدر ده، شپې د عبادت مطابق دی. نو بدبخته هغه سړی نه دی چې په دغه شپو کې دی له دې عباداتو څخه غافل دی، په دغه شپو کې دی د الله څخه غافل دی، په دغه شپو کې له ده دین اسلام عبادت پاتې یې. ډېر لوی بدبخته چې دی هغه سړی دی. الله پاک چې موږ په دغه بدبختانو کې نه شماري، نه دی الله پاک موږ په دې کې راپورته کوي. الله پاک چې بس هسې په خپل فضل و احسان و موږ ته د دغه د بزرګو شپو بزرګي را نصیب کړي او عبادت الله پاک موږ ته را نصیب کړي.